بسم الله الرحمن الرحیم. امر غائب و متکلم معروف. په تیر درس کې د رأى یرا د باب څخه د نفي جحد بلم معلوم او مجهول، دارنګې د لام تاکید بانونی ثقیله د معلوم او مجهول او د امر حاضر معلوم گردانونه او د صيغو تعلیلات ذکر شوي وو. اوس د دې ځینه علامه صاحب د امر غائب او دارنګې د نهي گردانونه او د صيغو تعلیلات ذکر کوي. نو فرمای امر غائب و متکلم معروف. مقصد د علامه صاحب د دې عبارت نه واخله تر روان محموز لام و اجوف یای الزربه تر دې ځې پورې نه خبرې بیانول دي، ذکر کول دي. اول نمبر خبره د امر غائب او متکلم معلوم گردان به درته ذکر کی. دوهم نمبر خبره د دې امر غائب او متکلم معلوم او د مجهول د صيغو د تعلیلاتو کیفیت به ذکر کی. دریم نمبر خبره د امر حاضر معلوم بانونی ثقیله گردان به درته ذکر کی. څلورم نمبر خبره د امر بانونی ثقیله د صيغو تعلیلات به درته ذکر کی. پنځم نمبر خبره د امر حاضر معلوم بانونی خفیفه گردان به درته ذکر کی. شپږم نمبر خبره د نهی معلوم او مجهول گردانونه به درته ذکر کی. او اوم نمبر خبره د نهی د صيغو د تعلیلاتو کیفیت به درته ذکر کی. اتم نمبر خبره د اسم فاعل گردان او د صيغو د تعلیلاتو کیفیت به درته ذکر کی. نهم نمبر خبره د اسم مفعول گردان او د صيغو د تعلیلاتو کیفیت به درته ذکر کی. نو دا د نننی سبق چې مشتمل دی په 9 خبرو باندې. اول نمبر خبره څه وه چې د امر غائب او متکلم معلوم گردان به درته ذکر کی. دا اول نمبر خبره علامه صاحب ذکر کوي په دې عبارت سره: امر غائب و متکلم معروف. گردان د امر غائب و متکلم معروف. لیرا لیریا لیرو لترا لتریا لیرینا لارا لنرا. دوهم نمبر خبره څه وه چې د امر غائب او متکلم د معلوم او د مجهول د صيغو د تعلیلاتو کیفیت به درته ذکر کی. نو دا دوهم نمبر خبره علامه صاحب ذکر کوي په دې عبارت سره: مثل لم یرا اعلال باید کردن. علامه صاحب فرمای د دې د امر غائب او متکلم د معلوم او د مجهول د صيغو تعلیلات دا پشان د چا دی؟ د نفی جحد بلم. د هغې پشان تعلیلات دلته هم څه دي کول پکار دي، یعنی تعلیلات دي د هغې پشان دي. د دې امر غائب د معلوم او مجهول د په صيغو کې تعلیلات د نفی جحد بلم پشان کول څه دي پکار دي، یعنی د هغې پشان دي. ګورئ مثل لم یرا پشان د لم یرا اعلال باید کردن. اعلالونه د دې په دې صيغو کې کول پکار دي. وهکذا امر مجهول هم داسې شان په امر مجهول کې امر حاضر معروف بانونی ثقیله. دریم نمبر خبره څه شوه چې گردان به درته ذکر کی د امر حاضر معلوم بانونی ثقیله. دا دریم نمبر خبره علامه صاحب ذکر کوي. امر حاضر معلوم بانونی ثقیله گردان د امر حاضر معلوم بانونی ثقیله. رینا ریانی رونا رینا رینانی رینا در اصل ربود. څلورم نمبر خبره څه وه چې د امر بانونی ثقیله د صيغو تعلیلات به درته ذکر کړي. د امر د بانونی ثقیله د صيغو څه به ذکر کړي؟ تعلیلات. دا څلورم نمبر خبر علامه صاحب ذکر کوي. فرمایي رین در اصل ربود. علامه صاحب فرمایي رین دا په اصل کې راو. اصل کې څه ده؟ را. د دې صيغې د دې را صيغې په آخر کې نونی تاکیدی ثقیله راوړل شو.
چې نونی تاکید ثقیله راوړلی شو په دیره کې چې کوم حرف علت د وقف د وجې نه حذف شوی و نو د هغې محذوف حرف علت د حذف کېدلو سبب چې وقف و هغه پاتې نشو هغه ختم شو د حرف علت د حذف کېدلو سبب څه شو ختم شو چې ختم شو نو هغه محذوف حرف علت د واپس راتللو قابل جوړ شو د واپس راتللو قابل جوړ شو پره کې خو حذف شوی الف او نون تاکید ثقیله د خپل ځان نه مخکې فتحه غواړي او الف دا قابل د حرکت نه دی چې قابل د حرکت نه دی چې الف چې د کم شي نه بدل راغلی هغه حرف واپس راوړلی شي چې یا حرکت فتحې ورکړلی شو نو څه جوړ شو راین په تعلیل پوه شو را دا په اصل کې څنګه دی نه راین دا په اصل کې څنګه دی را د دې په آخر کې نونی تاکیدی ثقیله راوړلی شو چې نونی تاکیدی ثقیله راوړلی شو نو په دې را کې چې کوم حرف علت د وقف د وجې نه حذف شوی نو هغه حرف علت د واپس راتللو قابل وګرځېده ولې ځکه د حرف علت د حذف کولو یا د حذف کېدلو چې کوم سبب و هغه سبب څه شو ختم شو وقف وکنه وقف څه شو ختم شو د حرف علت د حذف کېدلو چې کوم سبب و چې هغه وقف دی هغه څه شو ختم شو چې هغه ختم شو نو حرف علت د واپس راتللو قابل جوړ شو چې د واپس راتللو قابل جوړ شو پره کې خو مونږ ویلو چې الف حذف شوی او الف چې دی دا که واپس راوړو نو هلته چې دی نونی تاکیدي ثقیله ده او نونی تاکیدي ثقیله خو د خپل ځان نه مخکې فتحه غواړي او الف دا څه دی قابل د حرکت نه دی حرکت بې نه راځي نو الف چې د کوم شي نه بدل راغلی هغه شی مو څه که واپس راوړه چې یا د حرکت د څه مو ورکړه فتح حی په دې ورسېدلی او راونه صیغه چې ده جمع مذکر راونه دا اصل کې راو دی څنګه دی راو دې په آخر کې چې دی نونی تاکیدي ثقیله راغی چې نونی تاکیدي ثقیله راغی اجتماع ساکنین راغی واو ساکن او څه شی ساکن دی نونی تاکیدي ثقیله خو دغه واو چې دا غیر مده و چې غیر مده و نو واو ته حرکت د څه ورکړو ضمې نو څه جوړ شو را ونه او دغه شانتې راینا راینا اصل کې څنګه دی رای واحد مؤنث حاضر صیغه نو د دې په آخر کې چې نونی تاکیدي ثقیله راوړو اجتماع ساکنین راغی یا هم ساکنه او نونی تاکیدي ثقیله هم ساکن یا دا غیر مده و نو حرکت د څه ورکړو کسرې څه جوړ شو راینا چې درې جوړ شو راینا او د امر بالام بانونی ثقیله چې کومې صیغې دي د امر بالام بانونی ثقیله صیغې چې دي هغه په شان د لام تاکید بانونی ثقیله دي د امر بالام بانونی ثقیله صیغې دا په شان د چا دي د لام تاکید بانونی ثقیله دغه په شان دي صحیح دی خو صرف فرق پکې دومره دی چې د لام تاکید او بانونی ثقیله په هغې کې چې دی لام د تاکید هغه څه شی وي مفتوح او په لام امر کې چې دی لام د امر څه راځي مکر سور ګورې ورته دې خبرې ده ویرین در اصل را بدرین نسیغه دا پاسل کی راو بعد آوردن نونی سقیله ده نونی سقیله در راول نورس علت حسب حرف علت د
حرف علت د حذف کېدلو چې کوم علت و چې وقف بود چې وقف دی زائل شو د څه شو زائل علت حذف حرف علت د حرف علت د حذف کېدلو سبب او علت کې وقف بود چې څه شو وقف زائل شو هغه څه شو ختم شو زائل شو لہذا حرف علت قابل باز امدن شنو لہذا حرف علت دا د واپس راوړلو د واپس راتلو قابل شو مگر الف کی حذف شو دا مگر الف کوم چې حذف شوی و قابل حرکت نه بود قابل د حرکت نه و ونونی ثقيله فتحه ما قبل مخواهد او نونی ثقيله دا د خپل ځان نه فتحه والی لہذا یاره کې کی اصل بودا باز اوردا نو لہذا هغه یا کی چې هغه اصل د چا ده د الف باز اوردا هغه واپس راولای شو لا فتحه دادن فتحه ورکړل شو لا راین نشو نورین نشو ودرون او پرون سیغه کی ورین نو دارنګي پرین سیغه کی واو او یا راکی غیر مدبود واو او یا لرا چې دا دواړه غیر مد دی بسبب اجتماع ساکنین یا مدبودن و بسبب اجتماع ساکنین د وجه د اجتماع د ساکنین نه حرکت ضمه و کسره دادن واو ته حرکت د ضمه او یا ته حرکت د کسره ورکړل شو نون ثقيلا امر بالا مثل نون ثقيله فعل مضارع است صيغه د امر بالام د نون ثقيله یا د نون ثقيله امر بالام صيغه د مثلی نون ثقيله فعل مضارع است دا پشان د نون ثقيله د فعل مضارع دی ما دینه تعبیر کلامی تاکید بانون ثقيله صحیح د امر بالام بانون ثقيله صيغه یا گردان دا پشان د چا دی د نون ثقيله فعل مضارع خو صرف فرق څومره دی چې الته نون لام مفتوح و دلته په امر کې لام څه شي مکسور جزئین کې علاوه د دینه کې لام امر مکسور است چې لام د امر مکسور دی ولام مضارع مفتوح ولام مضارع مفتوح امر حاضر معروف بانون خفیفه پنځم نمبر خبره څه شی و چې گردان د چا بدر ته ذکر کی د امر حاضر معلوم بانون خفیفه دا پنځم نمبر خبره علامه صاحب ذکر کوي امر حاضر معروف بانون خفیفه گردان د امر حاضر معلوم بانون خفیفه راین راون راین و امر بالام هم بر این قیاس او صيغه د امر بالام دا هم په دې باندې قیاس دي یعنی صيغه د امر بالام بانون خفیفه دا هم په دې امر معروف بانون خفیفه باندې څنګه قیاس کوي وای آسان دی ګران نه دی نهی معروف مجهول شپږم نمبر خبره څه چې ګردانونه د چا به ذکر کی ده نهی صحیح یا د نهی د معلوم او مجهول نو دا شپږم نمبر خبر علامه صاحب ذکر کوي نهی معروف او مجهول ګردانونه د نهی د معلوم او مجهول لا یرا یا لا یرا تا اخر تر اخره پوری آسان ده ګران نه ده صرف اخر نه حرف علت او نون عربی ته چې ده ډز ورکو نهی بانونی ثقيله ګردانونه د نهی بانونی ثقيله لا يرين لا يريان تاخر تر اخره پوری ګردان آسان ده صفه ده بقیاس صيغه های نونی ثقيله امر اعلال باید کرد دا د نهی د ګردانونو په منځ کې چې ده اوس درته څوم نمبر خبره ذکر کوي اوم نمبر خبره څه شی و چې د دې نهی د صيغو د تعلیلاتو کیفیت بدل کې خود د نهی د نون ثقيله د صيغو د تعلیلاتو کیفیت د چا د نونی د نهی د نون ثقيله د صيغو د تعلیلاتو کیفیت نو دا نمبر خبر علامه صاحب ذکر کوي بقیاسی صيغه های نون ثقيله امر اعلال باید کرد علامه صاحب فرمای د دې نهی د بانونی ثقيله په صيغو کې د امر بانونی ثقيله د صيغو په شان تعلیلات اعلالونه کول پکار دی یعنی ویکا پوښوي
ګور ورته دا نمبر خبره علامه صاحب ذکر کوي بقیه صيغه نه یعنی الته چې کوم تعلیلونه شوي سره کم شوي هغه تعلیلونه دلته شوي بقیه صيغه نون ثقيله امر په طرز او طریقه یا په شان د صيغو د امر بانون ثقيله اعلال باید کرد د دې نهي بانون ثقيله په صيغو کې اعلان کول پکار دي نهي بانون خفيفه گردان دا ما غبیر د شپږم نمبر خبره تلاړه دا اون نمبر خبره منځ کې ذکر کړه نهي بانون خفيفه لا يرين یا لا يرين لا يرون لا ترين لا ترون لا ترى ين لا ارين لا نرين اسم فاعل رامن اتم نمبر خبره سوا چې گردان د اسم فاعل بدل ته ذکر کی او سره د اسم فاعل د صيغو د تعلیلاتو کیفیت نو دا اتم نمبر خبر علامه صاحب ذکر کوي اسم فاعل گردان د اسم فاعل رائن رائیان راؤن رائیت رائیتان رائیات چون رامن تاخر وای د دې اسم فاعل د صيغو تعلیلات د شان د چا دی را من تر اخره پورې اگر آسان دی ګران نه دی په شان دی ورته ته ګور او دلته کوا ګور الته کوي اسم مفعول مرئی مرئیان اخرانه خبره څه چې گردان د چا بدر ته ذکر کی د اسم مفعول گردان د صيغو د تعلیلاتو کیفیت نو دا هم نمبر خبر الله صاحب ذکر کوي اسم مفعول مرئی مرئیان تا اخر چون مرمی تاخر الله سے فرمای دا مرئی د دې د صيغو تعلیلات پشاند صيغو د چا دی مرئی اسم مفعول وای مغه شانتی کوا ګران نه دی رورا آسان دی او دا گردان مغه الته ګور مخکې چې څه ته ماسکا اسم مفعول مرئی مرئیان تاخر تر اخره پورې چون مرمی تاخر پشاند مرمی د تر اخره پورې او شرط ہے کہ خود څوک تعلیلونه نه کوي او نه گردان کوي دا اوس په تاسو دي تاسو به وکي نو دا و څوم نمبر خبره نه هم اخرنی نه سبب دا مشتمل په څو خبرو نه خبرو باندې اول نمبر خبره څه شی وا د امر غائب او متکلم د معلوم گردان درته ذکر کو دوهم نمبر خبره د امر غائب او متکلم د معلوم او د مجهول د صيغو د تعلیلاتو کیفیت دریم نمبر خبره د امر حاضر معروف بانونی ثقيله گردان څلورم نمبر خبره د امر بانونی ثقيله د صيغو تعلیلات درته ذکر کړل او پنځم نمبر خبره د امر حاضر معروف بانونی خفیفه گردان درته ذکر کړ شپږم نمبر خبره د نهي گردانونه درته ذکر کړل او اوم نمبر خبرات د نهي د بانونی ثقيله د صيغو د تعلیلاتو کیفیت درته ذکر ک د نهي د بانونی ثقيله د صيغو څه درته ذکر ک د تعلیلاتو کیفیت چې د دې نهي د بانونی ثقيله په صيغو کې تعلیلات د چا په شان شوي دي په کومه طریقه شوي درته ویل چې هغه شان خوش اتم نمبر خبره څوا د اسم فاعل گردان درته ذکر کاو دا رنګ د اسم فاعل د صيغو د تعلیلاتو کیفیت نه هم نمبر خبره د اسم مفعول گردان او د صيغو د تعلیلاتو کی